چې خړ نشه غوړو نشه بهرحال ویلکم بیک او ستړي ماشه نن په سوډا مو سپیشین د واډن سره رټشول ویلی چې ډایرکټ مې د هاستل نه ووزا موه بیک رو بنده وړو ورتاول مې چې څه خو یې د تو د قران نه خورا خو قسم دی چې نور دماغ رو اخره چې تو یې هاستل بعد نه او په وګړ دیږي داسه زاړی کای موټر مې سپیشل کا دل مې خپل ها پکا کا شدولس باجاوي او ډیور ها فل سیریس روتا نوستوا سای ماستا وزیر ولا سندره مې ټپ تا ور وچا ولا موویل چې کوند نه سړای وو ور سره جذباشي خو قسم دی نه غړی لیا ها کلاش موه زرګین ور ناخت کا خو پزړه شمه ویل چې نه غړی کا دا حال دی و مشکله دوچ تو غاټه روخه کړی وی یونیورسيټي ته چې ورسېدل چوکي دور ویل چې ډیچا د کیم زوی قسم دی چې وزیرستان نوم مې وریت کا یہ ساړی دا غاس ور سره غبېډن یې شوا یو کاس یې رسرا ولو شو ویل چې دا ډېر خدماتي کاستای داو د استلتا ور سیخ کو موه پلیاره ور سپیناکړه چې نیا غړی کا یہ کمیشن یلا د ویل یا ویس یې لانډا کا خو کا خدمات کې بیا د چاینا بیغام آشا یو استلتا یہ بوتلل یا مې بیک نو یش چې ساړی ویل چې شل زرا روناغ د کا یہ شل زره سارا دا هاستل رو خاور پوت شان خو چې بلتا ورغلل کني اغي ها داغه حال و خو اورتا یای نه چې خړ نشه غوړو نشه ز سایستړای استعمال پلیا راونوا کني اچانک عبدالوهاب رو بنده سیخ شان ویلی چې ډیچا میش د په موبایل شغوړی ته دولتا ګرځي ساچا هاستل تا خود زویر سیخ کا میش هس کو ټربلک شټینګ کا عبدالوهاب چې ډیچا دلتا او د چانا اخواجا ټکه هنه در نسه بیوی به بلو د روخه ټانکا کو موه یو ارسون کا هاستل روتا ونی وا خنن میں د عبدالوهاب د لوریا فول ور واړه دو وزیر مسجد دا وړه ورمنه منګله بنگش بټانه نیازه خروټه مروته ګنډه پوره بنیڅه ګنډه خټکه سلیمان خلی میا خلی شرانه میانه دوتانه دمتونه چمکنه افریده مومنده ورغزه بلکې ټوله پښتانه د خپل ساده خوش ډیچ یوټیوب چینل ډایرکټ در سرا پالو کې چې زر کی لا زرا سبسکرایبرز پیراشي ډیر مننه ډیر شکریا